د کندوز امنيه قوماندانۍ اړوند د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سرتیرو د یوه اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې 50 کیلوګرامه چرس، 1 کیلو شیشه او په تورې 3 کسان هم نیول شوي دي. د کندوز ولایت مرکز سیمه اړونده د 5مې حوزې په مربوطاتو کې 3 تنه کوچاغبران ونیول. د یادو کوچاغبرانو سره تقریبا 50 کیلوګرامه چرس او 1 کیلو شیشه، یو اره د موټر هم ورسره ونیول سو. په ورته مهال د نشه یي توکو په تور نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی، ویلي چې نور به هیڅکله هم داسې ناوړه کړنې او فعالیتونه ترسره نه کړي. 5مې حوزې مربوطاتو کې د 50 کیلوګرامه چرس سره ګیر شوی. دا کسان په داسې حال کې نیول شوي چې د کندوز امنیه قوماندانۍ اړوند د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تیرو 3 میاشتو کې مرکز کندوز او ولسوالیو کې 100 تنه مظنونین او سباندې 600 کیلوګرامه چرس او تریاک کشف او ضبط کړي او په تورې نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.